अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह नन ब सूरह तौबे आयत नंबर 25 25 और 25 नंबर आयत बवायु इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला दे वैना, अल्लाह ताला दे औरेदो और अल्लाह ताला दे पोहा बिया दे अल्लाह ताला अमल कौल तौफीक मुंगा तासु टोल तरह की आमीन सुम आमीन। दना शातनी आयत की अल्लाह ताला औ खल्क़ु ता सिसोक द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द जिहाद पे मुकाबले की खपल प्लारान ता वरुण ता खपल बच्चों ता खज़ो ता मालून ता कबीले ता ख़ानदान ता कारोबार और कुरून ता अहमियत वर की और मीना वर सरो की नो अल्लाह वही फदा से हालत की तासु बिया द अल्लाह अज़ाब इंतज़ार कोई जगह ची दा शयून तासु ख़्वख्ती द अल्लाह और द अल्लाह द रसूल और द जिहाद पे मुकाबले की नो अल्लाह ताला दा से फासिक कौम ता हिदायत न कई और अज़ाब वर कई दा से कौम ता अल्लाह दे मुतासु बच की खपल अज़ाब ना। उस अल्लाह ताला द हुनैन द वाक़ी ज़िक्र कई। अवल माना तासु रही लक़त पे तहक़ीक़ सरा नसरकुमुल्लाहु मदद कड़े तासु सरा अल्लाह अल्लाह ताला फ़ी मवातिना ज़ाइनु कसीरतिन ढेर वके अल्लाह तासु सरा ढेर ज़ाइनु की मदद कड़े दे देना मख की दा आखिरी झगड़ा हुआ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़िंदगी आतम हिजरी की शिवे हुआ और बनई झगड़ा आगा द बदर हुआ नो दी मंस की څومره झगड़े शिवी په دې ټولو کې अल्लाह ताला द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मुसलमानانو मलګرتیا कړې وا नो अल्लाह ताला تاسو سره ډیرو زینو کې امداد کړې ده و یوم حنین او په ورځ د حنین کې هم الله امداد کړو اس کله چې عجبتکم تاسو حیران کړی وای کثرتکم خپل کثرت ډیروالی او خوشحالی ته ویل کیږي کله چې دوی روان شول نو لزر کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 2000 د مکې نه نور شامل شول نو 2000 کسانو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا ټوله کې سبا تاسو ته وکما ان شاء الله نو تاسو ته ډیروالی څه फायदा در نکړه فلم تغنی عنکم هیڅ फायदा در نکړه تاسو ته شیء هیڅ شی وضاقت او تنگ شولا علیکم پتاسو باندې الارض زمکا بما رحبت سرد لوی والی فرخ والی ثم بیا ولیتم تاسو وخت مدبرین منډي وهون کی یا شاکون کی واقعا دا سوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په مکه باندې حمله وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لزر مجاهدین مکه فتح شولا مکه چې فتح شولا نو مکی خلقم ایمان راوړو اکثرو دلته نږدې د طائف طرف ته دوه قبیلې وي چې یو حوازن نومو یو ثقيف نومو او دا دواړه قبیلې ډېر جنگجو او ډېر تکړه خلک وو نو دوی بدی پوه شو الله چې مسلمانانو دا چې مکه فتح کړله اوس د مسلمانانو سره یو اخیری جنگ دی چې مونږ وکړو چې دوی ته شکست ورکو او مونږ یې په شا کو مسلمانان نو دوی ډېر مضبوطه تیاری وکړله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینه خبر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره فوج واغستو خپل لزره د مدینې نه او 2000 کسان د مکې نه ورسره شامل شو نو په دې وخت کې ځنو کسانو ولې چې نن موږ ته څوک امدا جګړه نشي کوي ځکه چې موږ زیات یو او 2000 کسانو دی نو موږ زیات یو نو دا خبره الله تعالی ته خو خنه شول خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا خبره خو خنه و چې کله به صحابه کرامو د نوی صحابه کرامو بداویلې چې موږ ډیر یو موږ ته څوک شکست نشي راکولای ځکه چې دای کومو بنو سقیف او حوازن ولا دا 4000 کسانو نو دی روان شول نو هغه ورته لار نیولې و او تیراندازي ورته کې نیولې و نو چې کله دوی لاړل حنین ته ورسېدل د طائف او د مکې منځ کې علاقه ده چې دې ته ورسېدل هغه تیرونو باران په شروع کړو او شدیده حمله په مسلمانانو وکړه او دومره شدیده حمله و چې مسلمانان تتر بتر شول او تختیدل یو خوا بل خوا منډې کړې او تختیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ځای ولاړ پاتې شو په خپل کچر باندې ناستو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلسل د کافرو په طرف روانو او ډېر لږ صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شوي وو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې هغه شعر هم ویلو چې انا النبی لا کذب زه پیغمبر یم په دې کې هیڅ دروغ نشته انا ابن عبد المطلب او زه څنګه چې زه پیغمبر یم لکه څنګه چې زه
بچی یم د عبدالمطلب. نو بهر حال هغه په خپل ځبانې ولاړو او کافرو سره مسلسل په مقابله کې وو. بیا یې عباس رضی الله تعالی عنہ ته حکم ورکو چې ته आवाज وکړه فلانی قبیلې ته فلانی قبیلې ته او مهاجرو ته او انصارو ته. نو عبد الله د عباس رضی الله تعالی عنہ आवाज اوچتو نو چې هغه आवाजونه کړل د خلک دوباره را جمع شول رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او بیا حمله وکړه په کافرو باندې. نو داسې مضبوطه حمله و چې کافرو بیا شکست وخوړ. چې شکست یې وخوړه نو دی کافرو دا چل کړی و چې کله جنگ ته راوتل نو دوی دا خبره کړې وه چې داسې طریقې سره ځو چې مونږ واپس نشو. نو ځان سره خپلې ښځې بچي مالونه دا ټولې راغستې وو چې دا به مونږ دپاره یو د غیرت ځای وي چې مونږ د ښځو په وړاندې بیا وتښتو یا مالونه پرېږدو وتښتو. نو داسې جنگ کوو چې ونه تښتو چېرې د مسلمانانو نه. نو الله تعالی چې کله ملګرتیا وکړه د مسلمانانو سره او باقاعده الله تعالی فرشتې لا ولېږلې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خاورې دم کړې شهات الوجوه او باغې باندې وویشتلې څنګه چې بدر کې ویشتې وي او د هر کافر په سترګو ته الله تعالی ورسولې. بهرحال هغه شکست وخوړو. نو څه 40 زره اوښان او دغه رنګې څه 240 زره ګډې بیزې د هغې نه او ښځې بچي دا ټول قیدیان شول او مسلمانانو غنیمت را جمع کړو او هغه شکست وخوړو بدترین شکست یې وخوړو. بیا پکې څه راغلل او مسلمانان شول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه ښځې او بچي دی ورته واپس کړل او مال یې ورته واپس نه کړو. مسلمانان په هغې باندې ډېر زیات مالداري شول حتی کې چې ځنو کسانو ته یو کس ته 100 اوښان هم ورسېدل ځکه ډېر زیات تعداد د اوښانو. بهرحال دا جګړې ته الله تعالی فرمایي چې ما خو تاسو سره په دې کې هم امداد کړی او دا چې تاسو ډېروالي حیران کړي وي چې کني مونږ ډېر یو مونږ ته شکست نشي راکولی خو چې د الله مدد نه وي نو تاسو ته ډېروالي هیڅ فایده در نه کړله بلکې ځمکه در باندې تنګه شوې وه سره د دې چې ځمکه لویه وه او تاسو منډې ووهلې هغې طرف ته الله تعالی خبره کړې ده. اوس تاسو معنا زده کوئ. لقد په تحقیق سره نصرکم مدد کړی او تاسو سره الله الله تعالی نصرکم الله مدد کړی او تاسو سره الله تعالی فی مواطن په ځایونو کثیرة ډېرو کې و یوم په ورځ د حنین کې یعنی په ورځ د حنین کې هم مدد کړی والله اذ هر کله عجبتکم چې تاسو حیران کړي وئ کثرتکم ډېروالی خپل یعنی په غرور کې اچولی وئ فلم تغنی بس فایده در نه کړله عنکم تاسو ته یعنی تکلیف در نه لرې نه کړو شیئا هیڅ شی تاسو نه وضاقت او تنګ شوله علیکم په تاسو باندې الارض ځمکه بما په سبب د دې یعنی باوجود د دې رحبت چې لویه وه بما رحبت سره د لویوالي د ځمکې نه په تاسو باندې تنګه شوه ثم بیا ولیتم واوښتئ تاسو مدبرین شا کوونکي وتښتېدئ تاسو.